په اویا کالو کې پښتونستان خو جوړ نشو خو افغانستان یې په سومبه کړو د پښتونستان سره بیا د جوکر د عکس لګول د پښتون ملت پالنې قام پالنې او هلو ځلو افغان ولس لرو برکې رشخند دی پسې وخل پروپاګاندا کول دا ډېر نن سبا ټرند چلیدلی دی دې طرف نه پنجاب هم کوي دې طرف نه تعلیم یافته نفرت پاله پښتانه هم کوي د کوزه پښتونخوا کې او افغانستان نم تعلیم یافته او بیا ډیر بے سواد او د ګیرو والا خلک چې چکچکیان دي مبارزین دي غړاټه اغیم لرو بر افغان ولس خلاف دي اتفاق خلاف دي بیا داسې خلک هم راشي د میډیا خلک نو خورجان زمونږ مشرانو به یو متل کولو وي اموخته خورخه د میراث خور مشرانو به جواب ورکو چې اموخته خورخه ده ځکه په میراث کې پاتې شوی خور په میراث کې پاتې شوی فلسفه په میراث کې پاتې شوی دولت په میراث کې پاتې شوی ځمکه په میراث کې پاتې شوی شناخته دا کلم د چا په ګټه نه دی نو دا زمونږ میراث کې پاتې شوی خلک دي چې دا رشخندونه اوس د افغان ملت پسې وخی په لرو بر کې خورجان دا مسله د ځمکې نه ده دا د پښتونستان د جوړولو نه ده پښتونستان جوړول څه دوره غټ شی نه دی ځمکه بیلول خپل ځان ته سیاسي نظامونه دا د پښتنو تاریخ دی دا موږ ته هیڅ مسله نه ده مسله د شناخت کم چې پروپاګاندا په طریقو باندې موږ ناغستل شوی و د سوشل میډیا په برکت باندې هغه اوس میدان ته شو دا غي نه خلک یریږي چې دا قام اوس یو ځای نشي ملت نشي په یو نظریه نشي په یو فکر نشي اوس هر ځای خلک راپاسي پنجابیان راپاسي خراسانیان راپاسي تعلیم یافته نفرت پاله پښتونخوا نه پښتانه راپاسي بے سواد د افغانستان نه راپاسي او د افغان قام پرسته د افغان ملت پالنې او د افغان قام یو ځای کېدو خلاف رشخند ملنډ او پروپاګاندا کوي قام پرسته ته سپک ګوري زمونږ خدا هغه وخت کې دا قام پرستی د پښتنو سپک نه و چې کله په دې آسیا کې نور قانونو شناخت ته مسله و د نور قانونو نمونه ورکېدل د نور قانونو وطنونه نه جوړېدل دا افغانان لاړل جوړې کړل وته دا پښتانه لاړل نور قانونو ته ځمکې آزاد کړې اوس چې ځان د پر आवाज اوچتي نو دا نفرت پاله دي دا بيدینه دي دا نېشنلستان دي دا بے غیرت دي دا داسې دي دا داسې دي نو زه به جواب درکم په تاریخ کې هر څوک به تاسو ته ابدالي یاد کی شیر شاه سوری به یاد کی باچا خان به یاد کی نجیب به یاد کی امان الله غازی امان الله خان به یاد کی خو یو افغان پښتون د تاریخ نه چې میټاو کړی دی کم چې بهترین مثال دی او دینه دا ثابتېږي چې افغانانو ته په لرو بر کې وطن جوړول ملت جوړول څونه آسان کار دی د دینه ثابتېږي اوسنی وطن تاجکستان د افغانانو په اوږه د افغان په وینه د افغان په خبرو د افغانانو په سوچ او فکر باندې جوړ شوی دی تاجکستان موږ ته یو افغان یو پښتون را ډالې کړی دی څنګه زه دلیل درکوم په 1899 کې د ډیورنډ د کرښې د امضا نه 4 کاله پس په ثوابه کې یو وړو کې کلی د زیده کې یو ماشوم پیدا شو د ماشوم نوم کې غوستو پلار نثار محمد یوسفزی د پلار نوم اول خان او د نیکو نوم محمد علیو نثار محمد یوسفزی په نوم باندې دا ماشوم چې کله زیږیدو نو په 1919 کې په سوویت یونین کې انقلاب راغی هغه ته د اکتوبر ریولوشن وی د اکتوبر انقلاب ډېر غټ انقلاب نثار محمد یوسفزی هغه ټیم کې ځوان شو هغه ډېر متاثر شو د انقلاب نه د کمیونیزم نه ډېر متاثر شو په افغان وینه کې په افغان تاریخ کې ټولو نه اولنی کمیونیست چې وو هغه دغه نثار محمد یوسفزی وو دا تاسو ګوګل کې سرچ کې بیا ریسرچ په وکړئ د فرست افغان کمیونیست اولنی افغان کمیونیست نثار محمد یوسفزی وو با کمیونستانو ته کافر ویل په کم پروپاګاندا باندې د کمیونیزم د کفر ویل شوی دی کمیونیزم څه شی دی کمیونیزم تعریف څه دی باندې به زه بیل ویډیو وکم خدا مهم دی چې اولنی کمیونیست نثار محمد یوسفزی نثار محمد یوسفزی چې کله وکتل زما زمکه د برتانیې لاندې ده دا زه زادول غواړم دا زه نه منم نو 1919 کې چې افغانانو د برتانیې ترمنځ جګړه شو د کوزي پښتونخوا نه بلا د خدای پښتانه لاړل غازی امان الله خان فوج لاندې وزیرستان نه باجوړ نه دیر نه ثوابه نه چارسدې نه لاړل ټول افغانان په لرو بر کې په یو ملي اردو کې شول برتانی خلاف جنگ شروع شو نثار محمد یوسفزی د لوی خان میر زمان خان سره اوګه په اوګه باندې جنگیدل دي او د هغه انعامونه وته ملو شول ملي انعامونه چې وته وي ملي دغه چې وته وي ستاره
د افغان فوج نه، د افغان اردو نه. نثار محمد یوسفزی هغه سړی و. خو چې کله جنگ ختم شو، صوابۍ او دا علاقې هم د برطانیې د حکومت لاندې پاتې شوې، آزاد نه شوې. نو برطانیې د نثار محمد یوسفزی خلاف د پانسۍ اډر ورکو. نثار محمد یوسفزی د ځان بچ کولو لپاره کابل په لاره باندې تاشکند ته لاړی. هغه ټیم کې تاجکستان، ازبکستان او کرغستان دا ټول یو ملت د سوویت لاندې دي ته به ترکستان وي. ترکستان SSR، ترکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک. په هغې کې د تاجکانو شناخت ته ډېره مسله وه. تاجکانو شناخت ختمېدو. تاجکانو کې قام پرستی را پیدا شوې وه ځکه ازبکانو نور قامونه پې زورور وو. تاجکان کمزورې شول. نثار محمد یوسفزی خپل نوم بدل کو، خپل نوم روسي نوم کې غوښتو، نثار ایوالویچ موګامدیو. نثار ایوالویچ موګامدیو چې خپل نوم بدل کو، سیاسي ګوند کې شمولیت وکړو، بولشویک پارټي کې. د تاجکانو دپاره اواز اوچتول شروع کړل، یو افغان بچی، یو پښتون بچی چې قام پرستی منګ کې وه، منګه د نورو قامونو دپاره استعمال کړه. نثار محمد یوسفزی چې کم لیکل وکړل، کم لیټرچر وکړو، کمې هلې ځلې وکړې، دا عکسونه به تاسو ته ښکاري. د هغې هلو ځلو د وجې تاجکستان اوسنی چې تشکیل راغلی دی دا د افغانانو د نثار محمد یوسفزی د پښتنو د وینې د وجې راغلی دی. سوویت نه منله، خو د نثار محمد انقلابي سوچ د هغه لیکنې اوس هم په تاجکستان کې ریولوشنري انقلابي مشر هغه ته ویل کېږي. د افغانانو بچي په بلډینګ باندې د ایجوکیشن منسټري په بلډینګ لیکلي دي، د سن اف افغانز هو ګیو هیز لایف فور تاجک. د افغانانو بچي ته تاجکانو دپاره خپل ژوند ورکو. د نثار محمد یوسفزی د لیکنو د وجې تاجکستان د اوسني ملت په تشکیل کې راغی. په 1915 دغسې تاریخ رانه غلط شو، بخښنه غواړم. دغه کې تاجکستان SSR، تاجکستان سوویت سوشلیست ریپبلیک منځته راغی. هغې نه پس اولنی د ښوونو وزیر، ایجوکیشن منسټر هم دا نثار محمد یوسفزی شو د تاجکستان. اولنی د تعلیم سکولونه جوړول، مکتبونه جوړول، تاجک ملت ته شعور ورکول، دا یو افغان کړي دي، دا یو پښتون کړي دي، د صوابۍ د زیدی کلی نثار محمد یوسفزی، نثار ایوالویچ موګامدیو. بیا نثار محمد یوسفزی دا هلې ځلې وساتلې، خلک هر طرف ته شعور پیدا کو په تاجک قام کې. تاجک قام قام پرسته کو، خپل وطن په تاجک قام باندې جوړ کو د مشرۍ لاندې. مسکو ته لاړو نثار محمد یوسفزی. مسکو کې پښتو، اردو، فارسی، دری، روسی دا ټولې ژبې به ښودلې. د ستالین حکومت راغی. د ستالین حکومت لاندې 1929 کې د باندې د غدارۍ پرچه وخته. ستالین حکومت لاندې خفیه پولیس راغی، نثار محمد یوسفزی کمره کې بند کو، تفتیش یې کولو. نو هغه تفتیش افسر نثار محمد یوسفزی ته یو سوک ورکو، سپېړی ورکه. نثار محمد یوسفزی هم راپاسېدو، راوینیولم تفتیش کمره کې. چې هغه سړی راونیولو، بار نه سیکیورټي ګارډ رادن نشول او ډایرکټ ډزې شروع کړې. نثار محمد یوسفزی مقل ته وویشتلو، د هغه بدن یې وسوځولو، ایره شو او مقل ته ښخ شولو. دلته به د نثار محمد یوسفزی قبر به هم درته زه وښیم. د هغه د افغانانو بچي، د هغه د صوابۍ د زیدی د کلي افغان بچي چې تاجکستان ملت د په اوږه باندې، د افغانانو په اوږه باندې جوړ شوی دی. په ده باندې بیا ډاکومنټري جوړه شوه. سفربیک صالح د تاجکستان ډېر غټ ډایرکټر دی. هغه پې یو غټه ډاکومنټري جوړه کړه نثار په نوم باندې. دلته به زه تاسو ته وښیم. بیا د BBC پرژن، BBC فارسي یو ډاکومنټري د په نثار محمد یوسفزی باندې، هغه به هم درته زه وښیم دلته. د دې نه دوه شیونه ثابتېږي. د دې نه دوه شیونه دا ثابتېږي چې اول خو ستا خورې دا ټویټ چې کوم دی چې پښتونستان خو جوړ نه شو، منګه د بل لپاره ملت جوړول، د په نورو قامونو کې قام پرستی، بیداری پیدا کول، منګه دا کړي دي. په خپل قام کې دا منګ ته هیڅ مسله نه ده. منګ کې لږ معمولی د نااتفاقۍ او د لاشعورۍ د وجې، د علم اغستو نه وجې دا پروپاګنډې منګ کې رادننه شوي دي، خو هغه د تعلیم او د شعور د وجې اوس روانې دي. ځکه تاسو ټولو دا کارونه شروع کړل، ځکه دا پروپاګنډې شروع شوې، ځکه دا ملنډې شروع شوې په افغان یو ځای کېدو باندې، د پښتونخوا خلکو ځان په افغان پیژندېدو باندې ډېر طاقتونه اوس یریدلي دي او دا به مخکې یریږي، ځکه دا شعور را روان دی.
دویمه خبره دې نه څه ثابتېږي په افغانستان کې تاجکان وروڼه کم چې د افغانستان د ماتېدو خبرې کوي او د کوزي پښتونخوا خلکو ته وایي چې تاسو افغانان نه تاسو پاکستانیان نه. نو دویمه خبره دې نه دا ثابته شوه چې تاجک شناخت مشري اوس تاجکستان سره ده. تاجکستان دولت د تاجک شناخت مشري لري. نو په دې کاغذونو کې کم چې ما وخول یا د هغې ایجوکیشن منسټري د تاجکستان په هغې کې نثار محمد یوسفزی کم چې د صوابۍ د زیدې کلو هغه ته ولې هغه تاجکستان افغان وایي هغه ته ولې د افغانانو بچي. نو دغه ځای کې د خراسانیانو دغه خبرې غلطې ثابته شوې چې دا افغانان نه دي. د تاجک شناخت چې مشري څوک لري هغه وایي دا افغانان دي. د دې خبرو نه زده کړې ته اخره کې پښتون ولس ته زه یو پیغام لرم. پروپاګاندا به ډېرې زیاتې کېږي او دا په دې وجه باندې کېږي چې پښتنو کې ناامیدي پیدا شي چې تاسو څوک هم نه تاسو په هیڅ هم نه تاسو بې شعوره تاسو ترهګر تاسو ظالمان تاسو ښځو سره ظلم کوئ تاسو په ټیک ټاک کې بې شرمي کوئ هر قسم ناامیدي به ستا قام ته رادننه کېږي. تاریخ ته به ځکه ځئ چې تاسو به تاریخ به د ناامیدي ختموي. په اوسني وخت کې چې کوم هغه رونه د تاجکان په افغانستان کې کوم چې افغانانو پسې ملنډې وخي تاجکستان وطن د تاجکانو شناخت منګ افغانانو پښتنو وساتلو دا وطن منګ جوړ کو افغانانو د کوزي پښتونخوا افغان جوړ کړی دی. نو تاریخ واپس پښتون ولس کې امید پیدا کوي. تاریخ ته خپل مشران غي ځکه تاریخ ډیر مهم دی او اخیری هغه متل زه واپس کوم دا د ټولو لپاره د ژوند یو سبق وګرځي چې مشرانو به متل کې پښتنه کوله چې اموخته خور خده که میراث خوره. دا کوزي پښتونخوا او افغانستان ټولو ته زه وایم چې همیشه اموخته خور خوي میراث خور پسې مه ګرځئ. میراث خور همیشه په نقصان وي. مننه کوم.